شاهد افریدي د لور په باره کې د راشد خان غوښتنه څنګه شوه او شاهد افریدي څه وویل دا ټول معلومات مو درته په همدې ویډیو کې راټول کړي دي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وختیاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسو د سپورټ په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. راشد خان د شاهد افریدي نوې زیږېدلې لور لپاره په زړه پورې نوم وړاندې کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لیګ بریک توپ اچوونکی راشد خان چې د نړۍ په یو شمېر مشهورو لیګونو کې هم لوبېدلی دی او اوس مهال ډېر زیات مشهور شوی دی. راشد خان د شاهد افریدي نوې زیږېدلې پنځمې لور لپاره نوم وړاندیز کړی دی چې د پیل نوم توری د الف په نوم سره پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لیګ بریک توپ اچوونکی د شاهد افریدي پر یو ټویټ باندې کمنټ وکړ او هغه ته یې د لور لپاره نوم انتخاب کړ. د پاکستان پخواني الراونډر شاهد افریدي په خپل رسمي ټویټر اکاونټ د خپلې نوې زیږېدلې لور خبر ورکړ چې وروسته د مینوالو له لوري یې زیات شمېر د مبارکۍ پیغامونه ترلاسه کړل. وروسته بیا شاهد افریدي د خپلې نوې زیږېدلې لور لپاره د نوم ایښودلو پرېکړه هم خپلو مینوالو ته پرېښوده. هغه په ټویټر اکاونټ ولیکل، لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ زما د لور نومونه د الف یا ای په تورو سره پیل کیږي، نو زما د نوې لور راتګ لپاره هم خپل وړاندیزونه د ای یا الف په توري سره راولېږئ. ګټونکی نوم چې ما غوره کړی دی جایزه به ترلاسه کوي. نومونه مو جاري وساتئ چې زیات شمېر کسانو دغه نومونه ورته وړاندې کړي دي: اقصا، انشا، اجوا، اسما او داسې نور. تر اوسه پورې افریدي کوم نوم نه دی غوره کړی. د یادولو وړ ده چې راشد خان هم د شاهد افریدي یو کلک مینوال دی، نو نوموړي د هغه د نوې زیږېدلې لور لپاره د آفرین نوم غوره کړی دی. هغه دا هم وویل چې د دغه کلمې معنا زړور ده. راشد خان لیکلی دی آفرین مطلب زړور. نو شاهد افریدي وویل چې راشد خان د یو کلک مینوال دی او دا چې دومره ښکلی نوم یې ورته د لور لپاره انتخاب کړی دی نو همدا نوم به پرېږدي. او هغه په دې کار کې له خپلې کورنۍ څخه هم مشوره اخیستې ده چې په دې کار کې د ټولو یوه خوله ځواب دا دی چې باید د راشد خان انتخاب شوی نوم د خپلې لور لپاره انتخاب کړي.